بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا أَتَاكِ فَرَّاغَلِو أَسْتَاذِ قَاسِدان زمونگا پیدا ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پا بشارت بچبان لے قالو دو سلاما چمونگا سلام وائیو. اللہ تعالیٰ وی قاسدان راغلو ابراہیم علیہ السلام دا فرشتے وی سوکو قال ابراہیم علیہ السلام وی سلام پتاسر سلام وی فما لبسا نو زیاد وقت نو دیر کرے انجاء چراتلو کل بعجل پیو جیل کی بانے اس خندر کی بانے حنیزن اورت شوے تاسو ریتی دلوائی اور بانے روسٹ دیتا حنیز میں صحیح نو منگ با آجی باری لاستا بگولو چی حنیز بکلخو تی شنبا نا دا سیٹرڈے خو نیوزگار کنا دا سیٹرڈے با ذکر نیوزگار چی دورزی دا بشر دا خوری کوشده دا نو اغی روڑا کرده دا و ما خام بیا پا دا کمپا که کمیونٹی میٹنگ دے ساجد دی فکر کئی چی دا جماعت ریماڈل کی چی دا زائی لوی کی و دا دوار طرف تا پارکنگ لاٹ کی لیکن چلتا خلق مونتا چرچ کی دیر پرابلم پیدا کئی نو بس اغا چرچ والا ویچ زان دا پارکنگ فکر کی توجيه نسكو ولا شيء هو يتخلق وجاء لتريد بدأ سرسك بباتين جاء وجه خراب أركي تبينا سبين في القلوب ما تيجي شيء نعم بس أي غريبة أغا بريس اللي هذا مرة خسر هذا جاء مونتا لذل أو مونغا آخر ده خدای بندا تو گوڑا مونگ ورطر پورا دوم ده پورا ده میاش تی مونگ ورطر کو 200 روپائے ده جمعه ده پارکی مونگ ورطر پیسے ویسے واقعی مات ضرورت نشتا سپرنکلر وڑا ماتا کڑی گراس وڑا خفو تا آغوی یا تاس زن لفکر کر نکی گی دا کلون دا یوز الخبر فلما رأى أيديهم كرچول دے ابراہیم علیہ السلام لا سندوی نکرهم ابراہیم علیہ السلام یو مانا دا دو مانا دا نکرهم ابراہیم علیہ السلام خطرہ محسوس کرا چھ دی چرتا زمان مرگ پسی خونوی خدری زکر دا آغا زمانے ویلیوز او اقدار داو چھ چا با دا چا پا کور کے اوبوک سلی بے بے آغا تا تکلیف نور کو وی نمار دا کور کے نمک خوڑا دلے او دا پشتنو کن دا سیف اللہ کذلو وعوجس منهم خیفا محسوس کر ابراہیم علیہ السلام منهم ددرنا خیفتا یرا قالو اس اغم دیر پوہان خلقو پوہ سڑے چوی دیر سڑی فیس ریڈنگ ہوئی دا سیف اللہ خان تو ہوئی چی سیف اللہ خانا تو نہیں دے فکر مرون نشیں ان روڑا خوڑا دیتا صحیح نہ دا اسے بطور مثال بھی ہوئی سیف اللہ خان دا سڑے نہ دے اگر چی تک مرد بادران نشی نہ تا پسی غیبت ہوشی نہ نغانا دے راغلے بلا استا غیبت ہوکر آو کن ویچ وقت میں ٹیلیفونو کوئی ویچی یہ را ما تخصم المان را روان دی صحیح نو ما ورطوی چی دا خود بیان نورم خدا زبدا سبق والا سوم دا عمل سرات قالوا لا تخف ورطوي ميريغا انا ورسلنا مولك لشويو الى قوم لوط دلوط علیہ السلام قوم تا وامرأته قائمة اخضرد قائمة ونارا نما تاستا قصة بیلی با دا خود چونکہ زد ریکارڈ شوی ندا
د دری کار شوی نه ده. نو کیسه مې درته ویلې وه چې ابراهیم علیه السلام پیدا و په ار کې یا په اور کې بابل کې ده. هلته نه ابراهیم علیه السلام چونکې قوم سره د ابراهیم علیه السلام مزاج نه ولګېده، مشرکان ای به د هیونلی باډیز عبادت کو او مختلف آیډل چې جوړ کړي د هغې عبادت کو. ابراهیم علیه السلام ول هغه آیډلز مات کړل، نه ورته اور تیار کا، په اور کې ورغورځو. او ابراهیم علیه السلام خدای محفوظ کو. نو د دا وطن پرېښود، دلته نه مهاجر شه، انی مهاجر الی ربی سیهدین. لاړو فلسطین ته. چېرته لاړو؟ فلسطین ته. نو فلسطین کې یو ځای د نابلس سوی نابلس، او نابلس کې یو ټاون دی الخلیل وی ورته د ابراهیم علیه السلام په نامه دی. اوسم د ابراهیم علیه السلام مقبره هم هلته ده، یو مسجد هم هلته دی. بیګا مې یې ذکر کو چې پیغمبر علیه السلام کله شب معراج باندې ته نو د مکې معظمې نه 2 رکعاته مونځ وکړه د حتیم مبارک کې. کوم ځای کې؟ حتیم مبارک کې. اول ته نه په دې براق باندې سور شو. نو حضور علیه السلام وایي چې جبریل امین بوتم ارض النخله ته، د خرماو ازمکې ته، د خرماو ازمکې. نو د خرماو ازمکه ارض النخله هغه زمانه کې د مدینې منورې ته وي. نو ارض النخله کې ما 2 رکعاته مونځ وکړو، بعینه د قضا کړی چې دا کوم ځای مسجد دی، کوم ځای کې مسجد دی. نو پیغمبر علیه السلام شب معراج کې دغلته 2 رکعاته مونځ وکړو. او بیا کله چې د هجرت په موقع پیغمبر علیه السلام د اشعار ته راځن شو، نو دغه وشه مبارکه لومبه هم په دغه ځای باندې کېناسته چې دا کوم ځای مسجد دی. نو لږ ساعت کېناسته او بیا پاسېده، لږ ساعت کېناسته او بیا پاسېده. نو بیا روانه شوه. نو مخکې لاړه چا وی حضرت زمونږ مېلمه شه، چا وی حضرت زمونږ کور کې مېلمه، چا وی حضرت زمونږ بالاخانه خالی ده، چا وی حضرت زمونږ دا ټول کور خالی دی. صحیح، ټولو خلکو خپل. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نه، زما انتخاب ټول د دې اوښې په حواله دی. د څه په حواله دی؟ د دې اوښې په حواله دی. صحیح. اوس په اوښه باندې څوک اعتراض هم نشي کولی، ابجیکشن هم نشي کولی، که کولی شي کې چې اوس اوښه خو څه داسې معقول ځناور نه دی چې ګینې چا ورته تعلیم ورکړی، غوږ کې ورته ویلي دي چې هلته پلانې کور کې به کښېنې. صحیح. ورته یعنې دا د دې وجې چې څوک بد محسوس نه کړي چې یاره دا چا څه کانسپیرسي کړې ده، چې څوک خوابدي نه شي. نو بس دا اوښه تلا نو بس لاره کې دا درکې ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کوڅه کې کېناست. نو اوس دې خوا مخامخ بله کوڅه هم ده، اقراض د سټریټ بل کور هم دی او تنګې کوڅې دي. نو اوس دا کنفیوژن پیدا کېدی شي چې دا اوښه دې کوڅې ته ناسته ده که دې ته ناسته ده. نو اوښه خپل سر واغست، نو ابو ایوب انصاري کوڅه کې کېښوده دروازه کې. نو معنا دا ده چې دا انتخاب دی. نو پیغمبر علیه السلام حضرت ابو ایوب ته وایي زما دا سامان کوز کا او دا کور ته یوسه. صحیح. او ما بیگانه بله شپه په دا درس کې مې دا ذکر وکړو چې قرآن کریم کې 2 ځایه د یو حکمران نوم راځي تبع، او هم خیر ام قوم تبع. دا د حمیر قبیلې د یمن بادشاهو د دو وړاندې یو عیسائی عالم د پیغمبر علیه السلام تذکره وکړه. دغه بیان نه دوره متاثر شو، وایي زه په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړم. دا پیغمبر باندې، حالانکه دا پیغمبر بل 300 کال وروسته پیدا کیږي، خو زه اوس په دې پیغمبر باندې ایمان راوړم، محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم. نو دې یو خط ولیکه په دغه مضمون باندې، یو خط ولیکه چې ما په دې پیغمبر آخر الزمان باندې ایمان راوړل دي. پیغمبر آخر الزمان باندې می ایمان راوړ، او دا خط به طور امانت با دا راتلو اتفاقا دا به طور امانت حواله شو ابو ایوب انصاری ته بیا چې دا خط ځان سره نیسه، دا پیغمبر آخر الزمان به پیدا کیږي، هغه پیغمبر آخر الزمان به راځي مدینه منورې ته. نو چې کله راشي نو ستا ذمہ داری سره خط ورته رسي. اتفاق دا وشو چې اوښه رااله د خط والا کور کې کېناسته. دا ګوره دا ټولې کړۍ یو بل سره میلاو کړي. صحیح شو. بیا پیغمبر علیه السلام هغه اوښه سامان خو کوز کو، بیا په اوښه باندې سور شو. نو چې بیا په اوښه باندې سور شو نو اوښه بیا پاسېده. نو یو ټرن وکړه، اوښه څه وکړه؟ یو ټرن وکړه. نو چې یو ټرن وکړه نو راغله جوړه بیا هغه لومبې ځای چې کوم ځای باندې ناسته نو هغه ځای باندې بیا کېناسته. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې زما ډیرا اخو د ابو ایوب انصاری کور دی. ابو ایوب انصاری خدا اوښه مدینه ته رانوتو سره هم لومبې په دې ځای کېناسته، او بیا دویم ځل باندې ما کنفرم کوله، دا بیا را دغه ځای ته، دا ځای به مسجد خدا ځمکه د چا ده، دا ځمکه د چا. نو ورته اطلاع میلاو شوه چې دا د یو 2 یتیمانو ده. نو پیغمبر علیه السلام هغوی ته اپروچ وکړو چې دا ځمکه او بچی مونږ باندې خرڅوئ، دې باندې به مونږ
مسجد جوړو نو هغه نه چې مونږ خرڅونه مونږ دا الله لپاره خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته نه دوه خبرې دي یو خدا چې تاسو ماشومان یې ټینیجر شي چې ټینیجر دي تاسو بالغان لانی چې بالغان نه زره داسې خلکو ډونیشن سناخلم صحیح تاسو ضرورت دی دا نمبر اول او دویمه خبره ده چې دا دینی کار دی نو زه دینی کار په خپل جیب کول غواړم ځکه پیغمبر اسلام په دینی کار همیشه په خپل جیب ما بیگانه بلش به مګر ته مې تبلیغ ولا کار ته مخ پړوان رواني دی په خپل جیب کوي زمون د مولیانو کار په مخ پړوان ځکه نه راځي موږ ډبل په جیب کوو صحیح نو ما کومه په خپل جیب شروع کوو خدای موږ له قوت راکړي نو دا کار په مخ لاړ شي صحیح نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا ادایي ورته وکړه او هغه زمانہ کې د غزمکه په 30 دینار واغسته شو سره باندې 30 دینار باندې 30 دینار خو زمانہ کې ډیر شو 30 دینار هغه زمانہ کې دا لکه موجوده زمانه 30 ډالر شي بلکې لا ډیر وي ها نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه دانه چې بیا د شپې سفر روان شو نو بیا حضور اسلام فرمایي یو حدیث کې چې فمررت بقبر موسی فرأيته يصلي في قبره زه د موسی علیہ السلام د قبر په خوا تیر شوم دمه قبر کې ولید مونږ کو دمه قبر کې ولید مونږ ان شاء الله موږ په قبر کې مونږ کو موږ قبر کې مونږ قبر کې صالح عبادت کو قبر کې فرحين بما آتاهم الله من فضل قرآن کریم فرمایي چې خوراکونه درته ملاويږي او کړه دا خو د اجباری بالته می عالم ارواح کې څه کې عالم ارواح کې اجباری بالته اجن حنیف او کنه بس البته به سره سیف الله خان وایي نه دا دې تاره پر نو استاد خو کنفرم زکه تا خو روزه کوله نو دی وایي چې د اجباری والا خو خود دلته وخور اوس کده بل څه ذکر کوی او ما سره کوي نو کله نو زاول په تامل ګوښته ورواخه نو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام قبر د روایتو مطابق اگر چې معلوم نه دی خود په صحرای سینا کې کوم ځای دی صحرای سینا په ایجپت کې دی د اسرائیل د ایجپت پرمیس کې دا کوم علاقه ده صحرای سینا بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه ځای څخه یا دغه نه وړاندې زه تیر شم د نوح علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد باندې نوح علیہ الصلوۃ والسلام په عبادت خانه باندې صحرای سینا نه وړاندې تیر شم نو دا په عراق کې کوفه کې عراق کې کوم ځای کې کوفه کې نو دغه کوفه دا د ابراهیم د نوح علیه السلام خارو ځکه ما هغه ځای کتل لري چې کوم ځای نه هغه تنور والا او په خله راوته نه هغه بالکل د مسجد په میدان کې دی د مسجد په ساحه کې دی نو څو غټ مسجد دی البته دغه د مسجد به رسو جوړ کړ د سعد ابن ابي وقاص چا سعد ابن ابي وقاص د پیغمبر علیه السلام صحابي دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یعنی میجر صحابه کې دی او جرنیل نه سعد ابن وقاص نه دی او بل نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د مسجد جوړ کړی دی او دغه دارالاماره جوړ کړی دی څه شي دارالاماره د والی هاوس د والی کور صحیح ولایت نو دا یعنی یو لوی مسجد دی ورسره مدرسه ده یو لوی میس کې میدان دی نو په میدان کې هغه ځای نه دا ډبرې چاپېرې دي کوم دی چې دا ویل شي روایتو مطابق چې دا د نوح علیه السلام هغه تنور په دغه ځای و چې نوح علیه السلام هغه تنور په دغه ځای چې اوبه دومره زیاتې شوې چې د تنور په دې موری نه شو وتې نه په دې خولې راووتې صحیح نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه ځای مې یو 2 رکعاته مونځ وکړ نو بیا دغه تنه واغستو نو الخلیل ته یوړو چرته یوړو الخلیل ته الخلیل په فلسطین کې دی نو الخلیل کې مې 2 رکعاته مونږ وکړو اوس دغه ته ابراهیم علیه السلام د مسجد کې دی الخلیل کې نو پدې کې یو ډبره ده او په هغه ډبره کې دا شی داسې خخې دي لکه څنګه چې مقام ابراهیم کې د ابراهیم علیه السلام شی خخې دي نو داغه متعلق روایت نشته چې لچا دي خو څوک کوئی دا د ابراهیم علیه السلام قدمونه څوک کوئی دا د محمد رسول الله قدمونه دي صلی الله علیه وسلم صحیح شو انا بیا د التنا بیت المقدس تراغه او د بیت المقدس واقع اخو بیا
مشهور ده. نو اسلام دی وګوره چې اوس دغه ابراهيم عليه السلام په دې الخلیل کې وو. الخلیل ځان د لپاره مرکز جوړ کړ د دعوت او دغه الخلیل نه بیا الله تعالی ورته حکم وکړو چې اوس دلته نه به هجرت کې زیب ایجپت چرته ودی نو چې ایجپت راغی نو دغلته عمالقه یو قوم او دا غي بادشاہتو د فلیکل نه هغه عمالقه هغه بادشاہ سب بد اخلاق وندو نه هغه بداسه شایسته خدای چې بونه بد اخلاقی به کولا د ابراهيم عليه السلام بیبي درته سارا ته خډره خوبصورت خدای نو هغه اراده وکړه ورته بدای نو د اسمه کې ونی سین فلش نو حضرت سارا نه تقاضا وکړه وما ته دعا وکړه نو چې خلاص نه بیا درې واره دایره دا وکړه درې واره فلش نو پته ولګي دا ورته چې دا خلک خو افیلیټډ دي الله تعالی سره صحیح نو خپل لور یا ورېره چې اډاپټ کړي و دا حضرت سارا ته خدمت ته پاره والا کړه چې دا ماده لپاره سعادت ته ته دا قبول کړه دا بستا خدمت کوي او د حضرت سارا چونکه بچینو نو هغه دا ورکړه درته ابراهيم ته چې دې سره نکاح وکړه چې خدای بچي درکې نو واقعي الله تعالی هغه نه بچي ورکړه درته هاجره نه اوس دا خو حضرت هاجره دا خو ځوانه و یعنی بوډا نه و او ابراهيم عليه السلام بوډا و شپږ کاله عمر و سورہ شپږ کاله نو بچي پیدا شو حضرت اسماعیل علیه السلام ها انا بس دغه شوی ده خدای لري نه پس راک شوی ده یا دا په درس نو ها درس نو دا هو ختم ویل اچھا ها نو بس واپس ابراهيم عليه السلام چې واپس ته دعا وکړه چې ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم نو دغه ابراهيم عليه السلام واپس راغی نو الله تعالی ورته اطلاع ورکړه د فرشتي رااله چې د سارا بم زوی پیدا کیږي نو سارا چې زوی پیدا کړي د ابراهيم عليه السلام دویم زی حضرت اسحاق د دیار سکاله د اسماعیل عليه السلام نه کشر دی سورہ نو چې دیار سکاله شپږه ته اوسره یو ځای کنه ابراهيم عليه السلام د 99 ایئر شو د سورہ د 99 کالو او خدای چې ودر سارا هغه د 90 کالو نو دغه واقعا الله تعالی کوي چې وامراتو قائمه اخذر دولالوا فضحكت هغه وخندل فضحكت هغه وخندل فبشرنا باسحاق نمون بشارت ورکدل اسحاق باندې ومن وراء اسحاق رسل اسحاق نا یعقوب علیہ السلام قالت اویدی بڑیا ویلتا اے کاش کے دو آلدو یا ویلت اے مڑشم یا ویلتا مانا در خضو دغی دا عادت تے صدا کسم خبر وی خور مڑشم دسی وی وی آویلتا وی ہائے مڑشم آلدو آیا زو بچے راوڑم وانغ جوزن حالان کس بڑیاں وہازا بالے اتاد میڑ زما شیخان سوٹ بڑا دے تاسو ما میړه دې زوړ بوډا دې تاسو میړه وای ان هذا لشيء عجيب تاکید سره هذا لشيء عجيب یو ډېر اجنبي معامله ده قالوا فرشتو تو اتعجبنا آیات تعجب کې من امر الله په حکم د الله تعالی ها په فزیکل ورلد کې دا واقعي اجنبي غونې مسله ده خو چې کله الله تعالی میټافیزیکلی سکول غواړي بیا دا تعجب خبر نه وي ځکه الله تعالی په هر شی باندې قادر دی تعجب خو د هغه شی نه کیږي چې هغه د کېدو نه نو د کېدو باندې زما په حواله ستا په حواله د خدای په حواله خو د یو شی متعلق دا نه شي چې دا کېدو نه دی قالو تو توبه اتعجبین من امر الله آیات تعجب کې د حکم د الله نا رحمت الله رحمت د الله دی برکات د الله دی علیکم تاسو باندې آل البیت او کور والو انه حمید مجید تاکي سره د الله تعالی تعریف ویل شوی دی مجید عظمت ویل شوی دی مجید معنا عظمت لوی والے فلما ذهب کل چلش د ابراهيم عليه السلام نه الروح اغیرا چې کومه د محسوسوله چې چرته د امام مړی خونه نو چې اوسای ورته دا سټیټمنټ ورک نو اغیرا ختم شو
وجاءته البشرى اراغ ابراہیم تا بشارت یجادلنا نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر آرگومنٹس کو یعنی فرشتوں سر فی قوم لوط قوم د لوط علیہ السلام کے واسطے یرا لک ٹائم ولا ور کئی خیر د خبشی کننی سبب شی کسبا نہیں بل سبب شی دا دور زرم لو دا عذاب راوستل لوتا لکه هر پیغمبر کی فطرتن دا ډیر رحم دل دی د الله تعالی مخلوق باندې. ان ابراہیم تاکید سر ابراہیم لحلیم دے ډیر قربان سره او اواه رحم کون کے او منیب رجوع کون کے اللہ تعالی تا یا ابراہیم او منگو او ابراہیم عارضان هذا دا خبرت مخواړه ای خبر نه مخواړه ان دا خبره پرې دا دا ډسکس نه دا ډیسایډډ دا انه قد جاء امر ربک تاکید سا خبردار چراغر دے حکم دے پروردگار سا وانهم تاکید سر دوی آتیم راتوں کرے دوی تا غضاب غیر مردود دا سی غضاب چن بشی واپس کولے دوی نا ولما جاءت رسولنا کرچلال القاصدان زمونگ لوط علیہ السلام تا سی ابہم نلوط علیہ السلام غمزدہ شد دوی دو وجہ سی ابہم غمزدہ شد دوی دو وجہ وضاق بهم زرغن اراتان شردوی دو وجہ زرغن دسینے پہ اعتبار زرغن مانا صدر دسینے پہ اعتبار یعنی سینے اراتان گشوا ٹینشن پر آگئے بولی بیار چل وجاء وقال اویلوت علیہ السلام هذا یوم غصیب نور پسی بیار چل چیا ابراہیم و ابراہیم عارضن هذا مخواڑ و دے خبرنا یعنی ارگومنٹس مکوا انہو قد جاء امر ربک تاکی سر راغل فیصلہ دا پروردگار سا و انہم تاکی سر دوئے آتے امراتن کرے دوئے تا غضاب غیر مردود چدا دا واپس آئے ندے دارت کلیشو عذاب ندے دا واپس رشو عذاب ندے ولما جاءت رسلنا کلچرال القاصدان زمانگ لوط علیہ السلام تا سی ابہم دے غمزدہ شردوی دو وجہ وضاق بہم اتنگ شردوی دو وجہ زرغن دسنے پہ اعتبار چیر دا خلق و بد اخلاق خلق تے ادام المانق و دیر شائستہ دی چیر تردوی بد اخلاق لاس بوچت نکی وقالا وے هذا یوم دا یورز دا غصیب چی اعصاب ماتائی دیر سخت رہا سنگا سخت رہا اعصاب ماتائی وجاءه قوم اراغر تقوم ددو یهرعون الیہ چرا منڈے والے د طرف تا دونے والے تاسو منڈا وائے ومن قبل مخکد دینا کانو دو یعملون السیئات چی عمل کو د بدو یعنی گندہ کارونے کو گندہ کارونے سان فرانسکو والا قال اوے لوط علیہ السلام او قوم زما هؤلاء بنات دادون د قوم زما دی بناتو قومی تاسو دا گندگی ولې کوي پراپر واده ولې نه کوي پراپر د ټول قوم نو باندې ها د زمي چې د ټول قوم نو باندې ولش خلک باندې تخصص هم نه ټول خلک بدو نو دیو ته وایي ما د قوم خلک دا وایم کنه ورته وی چې خدای به خو باسه تاسو شهوت رانی کوي نو دي جنکو سره ودونه دي نه کوي هؤلاء بنات دا زما د قوم لنا هن اطهر لكم دا ډیر پاکی زدی حلال تاز پارا فتقوا الله يرجى الله تعالی نا ولا تخزوني اما مرسوا کوي فی سیف پباب ملمنو زما کی الیس منکم آیا نشتا سو کې رجل یو سړی رشید عقل مند تاسو کې څوک عقل مند سره نشتا چې په دوه خبرو کوي کی چې دا کم کار کوي هر چا سره چې کوي دا ډېر د بد اخلاقۍ کار دی دا ډېر د بې اخلاقۍ کار دی نمبر 1 دویمه خبره ده چې د ملمه په حواله باندې دې حرکت تصور کول دا خو انتهایی بد اخلاقي ده ورته الیس منکم رجل رشید تاسو کې څوک رشد او عقل والا سړی نشته قالوا دوی لقد علمت ویتا تا پتنا مالنا چنشتے مونگ دے پارا فی بنات کا پدنستا کے یعنی لنو دو قومستا کے من حق اس حاجت حق مانا حاجت انتا حق مانا دا حاجت جزا مونگا دیکتا اس ضرورت نشتا
منگا خود بل مزاج خلق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ اتا کی سرا یقینا تپویږي مانوریت هغه کار چې مونږه اراده کو قال نو اوه یتا ته پته چې مونږه دا کار سره نه لګي مونږ خو دا بد عملی کوو قال اوه لوط علیہ السلام لو کاش کی ان لی بكم قوتا کاش وې زما پتا سو باندې یو قوت سیاسي ورنه یک مندر مات کړی کاش زما اوس قوت وې چې تاسو ټول لمه دا سرغوټ او آوی یادا چې زما پناه واخلم الی رکن شدید مضبوط رکن معنا پلر مضبوط پلر چې عذاب د الله دی یعنی زما دا فزیکل قوت خو نشته که فزیکل قوت مې وې معنا چې مضبوطه قبیله مې وې سمې مضبوطه قبیله مې وې نو خو بس دا سرغوټ کولی مې ټول صحیح ازمانه بچاته پوس کوڅه کله مضبوطه قبیله سره ته سره د مضبوطی قبیله سره هم ایخو لیونی دي فار ایگزامپل صحیح اوس دا خو مې نشته نه زما مسله او اوی الی رکن شدید چې مضبوط رکن تب پناه واخلم مضبوط رکن یعنی معامله به الله تعالی سپارم قالوا دوی ورته اولوتا ان رسول ربک و مونږه استازي د پروردگار تایو لن یصلوا الیک دینشر سیدتا تا لن یصلوا الیک ګور دا ورته ونه چې دې مونږ ته نشي رسیدلې به مونږ خو پرېدا چې مونږه موجود دی تاسو مشر اړه کړي مونږ خو پرېدا چې مونږه موجود یو دای تاسو مړه کړي شي فعصر بآلک توبا صدشپے اہل پردے بقطع من اللیل پیوی صدشپے کی ولا یلتفت اپشاق دن گورے ملکم دتا سنا خدن السوک الا امراتک البتہ خد دے موباسا البتہ خد دے دا بدش دا کافر دا انہو مصیب آتا کی سرا مصیب رسیدن کے دے تاما عذاب اصحابوں چرسے کے بدویتا ان موعدهم الصبح تاکہ سرا مقرر وقت دوی دے پارا سبا دے مقرر وقت دوی دے پارا سبا دے سلور بجے چې دا ډان بریک کیږي نو دغه وخت به عذاب راځي او دی راغلی مازیګرو لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر دوی نه دومره کډک شو یره زرو نشي کېده اوس یو څه چارهونه کوي هغه ورته چې الیس الصبح بقریب دا سبا نږدې نه دی وای کیږي ولې الیس الصبح بقریب آیا ند سبا نږدې فلما جاء امرنا کله چراغ حکم زمونږه جعلنا غالیها سافلها نو مونږه وګرځو هغه لوړ طرف د دې لاندې یعنی دای مو سرچپه کړل سرچپه مکړل نو د دوی د ازمکه الله تعالی داسې اوچته کړه ابن عباس سے روایت کی راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اسمان مخلوق د دې د سپو غپار او د چرګانو بانګونه اوریدل د دې سپو غپار اوریدل او د دې چرګانو بانګونه اوازونه اوریدل دومره اوچته ازمکه بوتله جبرئیل امین چې بوت نو ورته اوس ورولټه نو بیا په پاسه کانه راوړه اردن کې ده نه دا خو عذابونه مختلف علاقو باندې راغلي دي د چا قصه قران کې شته د چا قصه قران کې نشته یعنی دا مماثل او مشابه عذاب د مختلف علاقو باندې راغلي لکه یونان باندې راغلي بخاری حدیث کې ده یونان باندې راغلي د بخاری حدیث کې ده هغه باندې بل زما کې شرجیه هغه په لګیاو ریسرچ کو کمپیوټر ته لګیاو ناغوی دای چې مشته کړه د ازمکه او چې کته اخلاص کړه نو د انسانان د ازمکه سره داسې شو لکه یو تیګه چې په سیمنټ کې ورغنه باسي صحیح ناغوی اوس په د ازمکه البته چې خدای کیږي ان چې کنستل کیږي ناغه انسان په ازمکه کې خطي دغه ډانچه په ازمکه کې نشتی الله دې بچاو فلما جاء امرنا کل چراغ حکم زمونگا جغلنا غادیها سافلها اگردو مونگا دوڑ سائد دے لاندے نلوڑ سائد مانا دا اپر فیس دے دا مولا لور سرچپا موکا وامترنا غلیا اورول مونگدے بانے حجارتن کانی من سجیل نو دا کانی دی دا دیون دا سے لکه تاسو
کولال پیژنې د خټن لوخي جوړي کولال ورته وایي نو دا د خټې د لوخه چې دا په اور کې کېږي او د حد نه زیات سور شي یعنی تور شي اوس وځي نو چې اوس ته کې سوري سوري وشي دغه څه نو هغه کانه چې اوس وګوره نو هغه داسې دي لکه د خټې کانه چې سوځول دي نو دا سوځول سوري سوري پکې شوی دي آتش فشان ونه آتش فشان نو دی وجه سنگ گل وي ورته سجیل اصل کې دا لفظ بنیادی طور فارسی دی دا عربي شوی دی سجیل عربي کې سجیل وي فارسی کې دا سنگ گل دی صحیح ده فارسی کې دا څه دی سنگ گل دی کانه چې د څه جوړ دی د خټې نه من سجیل د سنگ گل نا مندود معنا کانسټنټلی چې څنګه متواتر روانه صحیح مصومتن نشانه په لګېدل یعنی نوم په لیکلو نشانه په لګېدل سو د متعلقه بندن نوم په لیکلو چې دا کانه او فلانی ځان رسي دا کانه به نو ګایډډ میزایلو دا څه موجوده زمانه کې ورته وایي دا ګایډډ مصومتن عند ربک پنځ د پروردگار تا وما هي انو د ظالمانو نا ببعید لری و الامدینا لګلو محمدیان ضرور د شعیب علیہ السلام قال در شعیب علیہ السلام ویلی د لوط علیہ السلام ویلی سره بالکل داس لګیدل ده یوه ته وادي شعیب وي بل ته وادي لوط وي وادي لوط دا بالکل سپیرغون دی وادي نه پکې نسکلو وبشتا نه پکې شینده کېشتا نه پکې شنو نشتا او وادي شعیب اډه رښنه ده نه وَإِلَى مَدْيَنَ عَلَيْهِمْ مَدْيَنَ تَرُورْدُ شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اُوَيْدِيَا قَوْمِ او قوم زما او عبد الله بندگیو کې د الله تعالی د دې زمانم تقریبا میاش کې 2000 کال فاصله ده مالکم نستطاع پارا من الہین سوک معبود سوائے دا اللہ نا ولا تنقص المکیالا اتاسم کموئی المکیالا پیمانا والمیزانا اوزن دا دوی کار دا مالی خیانت گرو دوی با کرپشن کو مالی کرپشن سبے کو مالی کرپشن نو مالی کرپشن چه ڈنڈائی بے والا منگو تو ڈنڈائی والوائی صحیح تول بے کو دا ضرور کرو انی اراکم بخیر زمین تاسو پخیر و انی اخاف علیکم ازیلیکم تاسو بانی غذاب یوم محیط دا غذاب دار وزن چه حاتکون کده ویا قوم او قوم زما اوفوا المکیالا پرور کوئی پیمانا والمیزانا وزن بالقسط انصاف سرا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم د دې ګمانی دي مکه موي د خلقونه سيزونه داوي چې سوره حق د چاکیږي نو دور ورک لا تبخسوا الناس اشیاءهم خو چې من کیږي نو څو ورکا من ولا ورکا نو ته دا څه مکوا چې په ډنډای ځای زور کړی چې ټولې پکې نیم من وي او په ډنډای ځای زور کړی زي نه غنیم من پر کیږي ولا تبخسوا الناس مکه مو خلقونه اشیاءهم سيزونه او حقونه داوي یو او دوه معنی دا چې ولا تبخسوا الناس ام به قدر کوي خلقو ته اشیاء شیونه داوي دوی بل کرپشن داو دوی بل بعد اوقات سړی یو شی واخلي سړی یو شی لکه موږ عموما د جول ریوالو سرو درو جول ریوالو فار ایگزامپل پاکستان کې افغانستان کې هر رچ والو صحیح نالته والو هغه کوم جولر چې هغه وای دا اعلی قسم 22 کیرټ دی او فلان کې دی او دا فلان دی سب فلان کمنټس وکي وای خلو اوس هغه جول دی چې به پارټي شي کې خرڅو صحیح نه هغه چوغوي نه هغه دا انا درجه نه کوم چې ګور صحیح نه دی دا د بزنس د خیانت یو طریقه ده صحیح چې تا ذهني طور ته تیار کې چې کوم ریټ سره کوم چې طالبانه هاو کې ان اسه په تور مثال مې وګار کې شي یعنی هر ځای کې دا معاملہ چې زو خیانت کوي ما د خپل فوزرات زکات کړو باندې ها ما یو اخیجه ها ما جوړ کړی چې په دې وو مسلمان مسلمانان زکات کوي نه ما دا ما ته وایي ته وایي کوس نو څو باندې نه وایي څه وکړه وایي دا څه ټول هغه خپل کمه تر څو چې دا شر ونه کمه د ګول هغه یا خو غمیان کښنا سره موږ نه پېژنو چې وایي ته دې پیدا
والی سره دوله هغه دا والی دوله زر کار او ستاسو د فتاقه څو څه وایي ته ولې کینې نو د وخت شپږ ډالر دی پرایس نو زه شپږ څه نه یا هغه على اغلى جتنا شيخ بدل کی اج تو ته ځان نه دواړه طرف ته وي هم دې طرف ته وي هم دې طرف ته وي ولا تبخسوا الناس ام بقدر کوي خلق تا شاهم سيدنا داوي نو بالفرض دغه ګوره دا اوس اعلی قسم تسبیح ما غوښتي فار ایگزامپل او څه قرصون انا دکاندار هغه زمانہ دا اونے پونے دام ورته په اردو کې څه په معمولی قیمت باندې غوښتل غواړي نو تاسو وګورئ همداري مرشد کوم ځای غوښتل چا دوکه کړي صحیح دې ته ولا تفضل نو چې دوکه کړي بس بازار خو مطمئن شه چې زه خو دوکه کړم به پر په قیمت نه اخلي دا یې پنځه مې رانم نه صحیح که 10% باندې والیم به دا کمالي دې ته وایي تبخس الناس او مبه قدر کوي خلق تا اشیاء سيزونه داوي ولا تاسو مگر پزما کې مفسدين فساد کوونکی بقیت الله خیر لكم بقیت الله جس شیدر ته الله تعالی پریدي به تور نفع بقیت الله معنا د خدای باقی پاتې کیدونکو څه یعنی چې خدای د لکم شی به تور نفع درکې بقیت الله خیر لکم کم شی چې الله پرې دې بطور نفع خیر لکم دا بهتر د تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین کتا مؤمنان یې وما انا علیکم انیم زتاسو باندې بحفیظ النگران حفیظ معنا زتاسو نگران نه مری اوسړي سره دکان کې هنشم کې ناسته چې و دا کار مکو دا کار مکو زه خو درته صرف نصیحت کول شم د دې فیصله سره اعتبار نه دوه کسانو جوړ دوه کسانو جوړ د دې لپاره اخلاقیات بنیادی شی دي صحیح چې اخلاقی په معنی ډیولپ شي نو سړي ته خپل هغه اخلاقی میکانیزم دن نه وای چې د اجباري د ضرورت نه د ضرورت اکسپایټ کوو نه نه نو اوس اخلاق نشته انا بس نو ځبانه په باندې کولی شي دا کوله وما انا علیکم بلکہ پرون یو مسله دلته کوله ما وایي چې تسعیر یو عمل دی تسعیر معنا نرخ په نرخ تړل صحیح نو درې امامان فرمایي درې امامان امام شافعی امام مالک او امام احمد رحمهم الله دا غي درې واړو مذهب دا دی چې حکمران هغه به نرخ تړي په بازار کې چې وروجه به په دا قیمت باندې غوړي به په دا قیمت باندې چای به په دا قیمت باندې بربا په دا قیمت باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي نو دا په ان اوایډبل سرکمسټانسز کې امام صاحب وایي دا کله ها په ان اوایډبل سرکمسټانسز کې بنیادی طور دا حکومت ذمہ داری نه ده چې هغه د نرخونه تړي هغه وایي د حکومت ذمہ داری ده چې دا ضرورت د ژوند دومره ان ابندنس په دې مارکیټ کې راوچوا دومره ان ابندنس چې خلک کمپټیشن جوړ شي اتوماتیکلی به نوښت راوځي آزاد مارکیټ امام رحمۃ اللہ علیہ د فری مارکیټ کاری هغه فری مارکیټینګ کاوه صحیح نو در راب سو د کاسکو مقابله ډیر زبردست سره دا فاینانس کې ډیر بلا سره هغه په خلک کمپټین ته پرې نه په کمپټین کې په خپل شي په کتر روان دي اوټوماتیکلی په کتر روان دي صحیح البته دومره ده چې تا ته تکلیف کول دي او تکلیف کول دي چې دومره براف سره شي نو شودو پته ولګي صحیح بیا مو واټس پته ولګي کاس کو تلش نو هغه څه بیا کوم ځای صحیح ده کنه نو اوس پاکستان کې دا دغه ګران شو پیاز پر کوم سټوریج کړو نا ګران شو حکومت نرخونه تړل چې ان باندې اوان به کولو د حکومت سپایي دکان ته خودري دی نشي خودري دی حکومت سره ورو پولیس ته چیر دا ودرېږي نو بس هغه حکومت څوک وزیر اعظم هغه وین نه دا د سره نه کیږي هغه چې
پرې په 15 روپے خرڅي وې چې موږ ولرې 3 روپے نو په دې مرز باندې 5 روپے خرڅي بیا صحیح نو بس هغه دا څه وکړي چې انډیا نه بیا راوستل به مارکیټ ډک کړي نو بس یو مارکیټ ډک کړو په 2 روپے شو صحیح قالوا يا شعيب صلاتك تامرك آیا منستا حکم کہتا تا ان نترکا چھ پریگ دمونگا ما یعبد آباؤنا آغا چھ عبادت کو پلارانو زمونگا ویتا دمرا عبادت گزار سڑے منزونا کے استا منز اللہ تعالیٰ بزین کے دا خبر واجولا چھ منگ دا پلار نکر دین ناڑ استا منزونو استا زین کی اللہ دا خبر واجولا چھ منگا دا پلار نکر دین ناڑ او ان نفعلایا تمون منکیر دینا چی مونگا کوفی اموالنا پا مالنو خپلو کے ما آغا معاملہ نشاو چی مونگے غوارو ویستا منز تا تا دو کارو نخوی یو دا چی مونگا دا پلار نکر ٹریڈیشن ناڑے ادویم دا چی مونگا خپل مال کی بزنسم پا خپل خواہ نشو کولے تو بلا تیرخی دا زمونگو خرکتر نائی باید دا زور کو اکر شعیب علیہ السلام ورطوئی نا بزنس تا پا خپل خواہ کولے شی خیانت پر خپل خواہ نشي کولای دي دواړه خبرو کې فرق دی یو بزنس کولی یو چیټینګ کولی صحیح چیټینګ به کنټرولې چیټینګ به څه کې چیټینګ به کنټرولې ها بزنس څوک چاته دا نه وایي چې دا بزنس کوا دا مې کوا چې کوم بزنس لاوډلی کوي نو صحیح ښه اګه په تو کې خرڅه کې پرچون باندې خرڅه یو ته تو کوی یو ته پرچون وای تو معنا یو ته ریټیل وای نه نه تا هم دا پرچون یعنی چې ډیر الکه هول سیل نو هول سیل او ریټیل نو یې ځکه تاسو درنه چې هول سیل باندې کې ریټیل وکړي یا ریټیل باندې کې هول سیل وکړي زه دا تاسو چې سکه کوا چیټینګ وکړو انک لانت تاکی سرت الحلیم ډیر پرتبال سړی الرشید ډیر نیک سړی دا ور پوری مسخره کوله دا ور پوری څه کو سفلا خانه دا ور پوری مسخره وته ډیر نیک سړی ډیر نیک سړی مونږ هم د بدونه منی کې دا ور پوری مسخره کوله قال اوید یا قوم او قوم زما ارائیتم وی خبر را کئی ما لائن قلت غلا بینتی کچری یم زپا قل مندے بانے جانب درب زمانا ورزقنی اراکڑی ما تا اللہ تعالی دقبل جانبنا رزقا حسن بہترین رزق یعنی نبوت ان اللہ تعالی مالا عقل امرا کری عقل میں امکار کری او ورسرید نبوت لائٹ امرا کری ورسرید نبوت لائٹ امرا کر نو پتا بانے کم سنڈاخ پای خیلی چیتا زمارا خبر مخالفت کی وما اریدو ازن غوالم ان اخالفکم چی صرف تاسو مخالفتکم دیتا ہوئی اپوزیشن فار دی سیک اپ اپوزیشن شعیب علیہ السلام تاسو دا خبر ٹیسٹ کوئی ما چی گیزس تاسو مخالفم چی تاسو سکار کوئی دا اغی مخالفت کوم جائز دے کا ناجائز دے نا سو چی سوک ناروا کئی دا اغی مخالفم سوک ناروا کئی زه تاسو مخالف نه زه نه ناروا او مخالف یم تاسو یې کوي کبل څوک کوي نو ته یو ما اريد زه دا نه غواړم نو مخالف کوم چې تاسو مخالفت وکړم اوس یو دار دی خو وګوره چې زه دې سره کمټمنټ وکم چې زه د سیف الله مخالف یم نو که سیف الله عرش تم خيږي نو زه مخالفت کوم ځکه دا ماته سره انمیټی ده دا ناجایز ده دا تعصب دی یو دا چې سیف الله ناروا او ته ناروا نو کله ناروا سیف الله کوي نو هم ناروا دي که سره ولي کوي نو هم ناروا دي نو شعیب علیہ السلام ولا ځین کې دا چې د ناروا مخالف استاد ذات مخالف نه وما اريد ذنقانم ان خالفكم چې مخالفتکم استاسو الا ما انهاكم عنه پدې حالت کې چې پخپل کول کې هم دا شی چې منکم تاسو دا غینا نو ته دې خو ګوره کما تاسو دې کار نه منکولې پخپل مې کوو دا خو به ناروا دي خو زه پخپل هم دا کار نه کوم تاسو دا کار مکوئ ان اریدو دنغوانم الا الاسلام مگر اسلام مستطاعتو سور پور چزما طاقت وی وما توفیق الا باللہ انشتن دے توفیق فما مگر پا اللہ تعالی بانے اس دے توفیق لفظی مانا صدا دے توفیق لفظی مانا دا توجیح الاسباب نحو الخیر سببنا خیر طرف تا متوجہ کول سمره مینز او سورسز چې تاسو راځي دا څه ته متوجه کول خیر ډېر توفیق وایي ډېر د دې وجه موږ دعاګانې کوو خدای توفیق درکړي
یعنی توفیق معنا چې تاسو څومره سورسز دي الله تعالی قوت درکړي د خیر طرف متوجه کړي. تولیه څه په لغانه اسباب متوجه کول دي د خیر په طرف. اسباب خو به نه کنه صحیح شو. لکه مثلا نو څه په لغانه دغه وګوره استاد سره پیسې دي او الته پرنج کې لیمز دي صحیح شو. اوس دا پیسې اگر رینج ته متوجه کول صحیح شو. بیا چاړل لیم ته متوجه کول اللیم بیا باربیکیو ته متوجه کول ډیر توفیق وي. دغه فاینل خیر دی. وما توفیق الا بالله نه توفیق زما مگر په الله باندې غلې توکل کو په دې الله ما اعتماد کړې دې ویلې اونې او دغه الله تعالی طرف ته رجوع کو. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین. ربنا ارحمنا بالقرآن ولا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته وانا الليل وانا النهار. صلى الله خير حافظ الله.